زما قدرمنو د روزې د مسائلو بیان دی. اوله مسله دا ده چې روزه څه ته وایي. روزه د روزې تعریف دا دی چې د سار صبح صادق د صبح صادق سونی سي تر غروب آفتاب چې ورته وایي، یعنی د لمر تر ډوبېدو پورې د خوراک ځان منع کول، د چاک ځان منع کول او د جما یعنی د کوروالي ځان منع کول دته روزه ویل کیږي. دا د روزې تعریف دی. او بل مسله دا ده چې د روزې نیت څنګه دی. نیت اصل د زړه اراده ته وایي، یعنی په زړه سره چې سړی یو اراده وکړي چې زه د سبا روزه نیسم، بس په زړه کې دا نیت وي، بس د دغه سړی نیت وسو د دې روزه بس صحیح ده. خو که په خوله باندې الفاظ وایي هغه هم صحیح دي، خو الفاظ ویل ضروری نه دي. بس په زړه سره دې نیت وکړي بس تا روزه چې دا هغه صحیح شو. او بل خلک دا غلطي کوي چې مسلمای کوي، خوراک کوي، لګیای او د مولوی صاحب د اذان په انتظار وي چې مولوی صاحب څنګه اذان شروع کی بیا دی خله بندي. حالانکه دا ډیره غټه غلطي کوي. یعنی مولوی صاحب اذان چې باج خلک بیا مولوی صاحب اذان شروعي چې تر څو نه ختم کړي د چای والا چای کوي او خوراک والا خوراک کوي، سیګریټ والا سیګریټ کوي او د نسوار والا بیا نسوار کړي. وای چې اذان ختم سي بیا چې د زخله بندوم او روزه نیسم. حالانکه دا غلطي کوي. ګوره مولوی صاحب چې اذان کوي، مولوی صاحب په هغه وخت باندې اذان کوي چې هغه د سار د مسلمي وخت ختم سي، د سار وخت شروع سي. د سار وخت چې شروع سي بیا د اذان کوي. د سار په وخت کې چې ته خوراک کوي نو خو ستاسو روزه ماته شو. نو په دغه وجه سره او مولوی صاحب کچيري د سار د وخت سره مخکې د مسلمي په وخت کې اذان وکي، داغه اذان نه صحیح کیږي، بیرته به اذان راګرځي. نو په دغه وجه مولوی صاحب شدي هغه پاغه ټیم اذان کوي چې پښلمۍ ختم سي، د سار وخت داخل سي، د سار وخت شروع سي، بیا د چې دی هغه اذان کوي. نو په دغه وجه دغه وخت کې چې ته خوراک کوي یا سیګریټس کوي یا نسوار کوي نو ستاسو روزه چې د هغه ماته شو، تا د سار په وخت کې د خوراک وکي. لہذا په دې کې باید چې موږ ډیر احتیاط وکړو او د مولوی صاحب د اذان په انتظار باندې نسو، بلکې دا کم کلندر او کم نقشې چې نن سبا د روزوغه جوړې شوی دي په هغه کې معتبره نقشه چې کم د تجوید القرآن مدرسې کومه نقشه چې ده هغه بهترینه نقشه ده. نو په هغه کې موږ وګورو چې مسلمانۍ په څو باندې خله بنديږي، نو دا هغه 2 منټه مخکې احتیاطاً موږ خپل خله بند کو او روزه ونیسو. نو په دغه وجه په دې کې موږ یو څه احتیاط وکړو. او بعضی خلک بیا دا کوي چې هغه د شپې تر ډیرو پورې ناسي او بیا مسلمي ته نه راکښینی، بغیر مسلمي روزه نیسي. قسم دغه خلکو روزه خو صحیح کیږي، خو مسلمي کول دا د نبی علی سلام سنت دی. نبی علی سلام په پابندي سره دا مسلمي کړی دی. لہذا قسم دی بس یو غړپ وبم وچ شي خو خالی مسلمي ته راپورته کېدل چې دی دا ډیر غټ د خیر کار دی او ډیر د ثواب کار دی او د نبی علی سلام سنت دی. نو په دغه وجه مسلمي بغیر روزه چې د باید موږ نه ونیسو. قسم ما در ټول روزه خو صحیح کیږي. او بعضی خلک بیا په دې باندې دغه دي کوي څوک به د سوي خوب ورغلیو او سار شراکشین استی مسلمي تیر سوي د سار وخت داخل سوي، نو خلک وای د دې روزه چې دا نه صحیح کیږي. حالانکه د مسله داسې نه ده، بلکې بغیر مسلمي روزه نیولای سي ستا روزه صحیح ده. یعنی په نار سره روزه نیول دا بالکل صحیح ده، روزه کېدلای شي. ایو مسله چې ډیره مشهوره مسله ده چې اکثر خلک داغه په اړه کې پښتنم کوي، هغه د انجکشن مسله ده. په انجکشن باندې روزه ماتيږي او کنه ماتيږي. نو انجکشن په دوه قسمه دي. یو هغه انجکشن چې هغه په غوښه کې لګیږي او یو هغه انجکشن چې هغه په رګ کې درلګي ډاکټران. دا دوه قسمه انجکشن دي. نو مسله دا ده چې په دغه دواړو انجکشنو باندې روزه نه ماتيږي. وجه علماء دا لیکلي ده چې روزه په هغه شی باندې ماتيږي چې هغه معدې ته یا دماغ ته په اصلي لار باندې ولاړ شي. اصلي لار لکه خوله، پزه او بیا د بیمه لاندې د بول لار چې کومه ده، په دغه لارو سره یو شی معدې ته ولاړ شي بیا چې د روزه ماته ده. نو د انجکشن په ذریعہ سره چې کومه دوايي بدن ته ځي
او د رګ ستن وي او که د غوښې وي هغه د رګ ستنې والا دوايي چې د هغه په رګو کې ګرځي او د غوښې والا چې دی هغه په بدن کې ګرځي نو دا چې دی دا معدې ته نه رسیږي نو په دغه وجه باندې په دې باندې روزه نه ماتېږي او که بعضې داسې انجکشن وي چې هغه معدې ته هم رسیږي د رګ په ذریعه سره نو هغه چونکې په اصلي لاره باندې نه تللی یعنی د خولې په لاره باندې او د پزه باندې یا لاندې چې کوم د بولو لاره ده په هغه لاره باندې نه دي تللی په اصلي لاره باندې معدې یا دماغ ته نه دي تللی په دغه وجه په دې باندې چې روزه نه ماتېږي نو روزه په هغه شی باندې ماتېږي چې په اصلي لاره باندې معدې ته یا دماغ ته یو شی ولاړ شي نو بیا روزه ماتېږي ورنه په انجکشن باندې او په که د رګ وي که د غوښې وي په دې باندې روزه نه ماتېږي او دغسې ډریپ لګول څنګه دی ډریپ هم دغه حکم دی کوم حکم چې د رګ د ستنې دی یعنی یو سړی ناجوړ دی په تکلیف دی نو هغه بالکل په روزې په حالت کې هغه ډریپ لګولی شي یعنی هغه روزه په ډریپ باندې بالکل نه ماتېږي لیکن بعضی خلک دا دي چې هغه د صرف د تږی وي هغه تند ختمولو دپاره ډریپ لګوي یا خوراک حاصلولو دپاره ډریپ لګوي نو هغه دپاره چې که ناجوړه نه وي د غیر د طاقت دپاره یو سړی ډریپ لګوي نو هغه بیا مکروه دی هغه په روزي کې کراهت راولي هغه ناخوښه عمل دی ناپسندیده عمل دی باید چې دغه سړی نه وکړي که ناجوړه نو باید سړی ډریپ ولګوي که نه یې ناجوړه نو بیا د ډریپ څخه سړی احتیاط وکړي دغه مسله چې ده د بدایع الصنایع جلد نمبر 2 صفحه نمبر 243 او شرح مهذب للنووي جلد نمبر 5 صفحه نمبر 314 او د اردو په فتاواو کې امداد الفتاوا جلد نمبر 2 صفحه نمبر 145 امداد المفتیین صفحه نمبر 489 په دغه کتابو کې دغه مسله په تفصیل باندې لیکل دی که څوک غواړي په دغه کتابو کې دی وګوري او بل مسله چې هغه ډیره زیاته پیښیږي هغه د الټي په اړه کې ده الټي په اړه کې مسله ده چې په الټي باندې روزه ماتېږي او کنه ماتېږي نو د الټي په اړه کې دا دي چې په الټي سره په دوه صورتونه داسې دي دوه قسمه الټي داسې ده چې په هغه باندې روزه ماتېږي خو هغه دوه صورتونه بالکل ناممکنه دي هغه نشي کېدلی سړی هغه وکړي اول صورت دا دی چې یو سړی د روزې په حالت کې په خوله کې ګوتې واچي الټي ووایي په کس سره الټي ووایي او هغه الټي په ډکه خوله سره راشي نو په دغه سره روزه ماتېږي ډکه خوله دا معنا چې دومره زیاته الټي راشي چې ستا د کنټروله ووځي ستا د اختیاره ووځي د غیر د څه ولاړ شي الټي وشي دې ته ډکه خوله وایي نو که یو سړی په کس سره په خوله کې ګوتې واچي او په کس سره الټي ووایي او هغه په ډکه خوله سره بیا چې د روزه ماته ده ورنه نه ده ماته روزه او دا صورت چې دی دا عام طور خلک څوک په خوله کې ګوتې اچي او په کس سره څوک هم الټي نه کوي نو لہذا دا صورت نه پیښیږي خو که چیرې بیا هم پیښ شي نو په دغه صورت کې روزه ماتېږي او دویم صورت دا دی چې یو سړي ته بې اختیاره الټي راشي بې اختیاره کوي ورته راشي یعنی د تبې د وجې یا په ګاډۍ کې سفر کوي خوا یې راوګرځېږي الټي ورته راشي یا یو بدبوداره شی وویني هغه د وجې دته الټي راشي خوا یې راوګرځي نو په ډکه خوله سره بیا الټي ووایي او برته دا الټي لږ تېره کړي بیا روزه ماته ده ورنه روزه نه ده ماته یعنی که لږ په تسه خوله الټي ووایي په هر صورت کې خو په تسه خوله باندې روزه چې ده نه ماتېږي په ډکه خوله سره بې اختیاره الټي راله او تا لږ تېره کړه بیا چې دی روزه ماتېږي نو یو سړی هم داسې نه کوي چې په ډکه خوله سره دته الټي راشي او دوی خپله الټي برته تېروي نو هېڅوک هم الټي نه تېروي د دې څخه دا معلومیږي چې په الټي باندې چې دی روزه نه ماتېږي بس دا یعنې ناممکنه ده چې سړی داسې شی وکړي خو دغه دوه صورته که بیا هم پیښ شي خو په هغو کې روزه ماتېږي لیکن دا صورتونه نن سبا څوک نه کوي په دغه وجه په الټي سره چې دی روزه نه ماتېږي دغه مسله فتاوا قاضي خان جلد نمبر 1 صفحه نمبر 211 رد المحتار چې شامی ورته وایي صفحه نمبر جلد نمبر 2 صفحه نمبر 414 په دغه کې دغه مسله په وضاحت سره لیکل